ولسمشر غني د وطن خواخوږی ډیر یو لوی او ستر دښمن سره مخ ده. تازه بیا د امریکا بهرنیو چارو وزیر زموږ مشر غني ته ډیر سخت اخطارونه ورکړل. غني څه غواړي؟ ولې غني د هیواد ګټونه نه تیریږي او ځان یې په دومره لوی خطر کې اچولی ده؟ ولې واک نه شریکوي؟ ولې دومره د نړۍ لوی قدرت امریکا خبره په ځمکه واچوله او واضح ورته ویلي چې څه کوي ویې کړئ؟ ملګرو راځئ چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو غوسه ولې نه ده سړه شوې؟ غني ته او څه ورته تازه وویلې؟ دلته یې په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ډاکټر غني باندې غږ کړی چې یو ټول شموله حکومت جوړېدو لپاره د ژمنتیا وښیي، که نه ښه به نه وي ورته. او اوس هم غني ته چانس ته چې ګډ حکومت رامنځته کړي، که نه دغه حکومت به بیا موږ په رسمیت ونه پیژنو او موږ به په خپلو ټولو فعالیتونو او کومکونو له سره غور وکړو. خو بیا نړۍ د امریکا دغه کار ته په بله سترګه ګوري. دوی وایي چې امریکا افغانستان کې ماتې وخوړه او کوشش کوي چې له فشارونو او له زوره کار واخلي، نو ځکه یې مرستې بندې کړې. د ولسمشر اشرف غني لخوا د پامپیو خبره نه منل او د افغانستان نه تش لاس تلل، امریکا او د پامپیو ډیره سخته غوسه یې راپارولې ده او د منطق او خبرو له لارې د ولسمشر نه ونه ګټله. نو اوس دوی کوشش کوي چې په ولسمشر اشرف غني د فشارونو له لارې خپل مقاصد او هدفونه لاسته راوړي او سپین ږیری بابا ډاکټر غني د امریکا له ډیر قوي فشار سره مخ کړي. خو ولسمشر غني بیا ملت ته ډاډ ورکوي چې هیڅ خبره نشته او موږ به انشاءالله چې خپل ټول کوشش وکړو چې په ځان بسیا وطن ولرو او د پردیو له احسانونو به ځان حتمن خلاصوو. خو ستاسو ملاتړ ته ډیر ضرورت لرو، له موږ څخه حمایت او ملاتړ وکړئ او د عبدالله دغه غټ خیانت به هیڅکله دا خاوره هیره نه کړي. وطن یې د بحران پر لور روان کړی ده، فقر اوج ته ورسېده، په لسګونه ځوانان بېګناه او بې پوښتنې وینه تویوي. دوی باید غني ته لاس ورکړي وای او دغه ماتې باید زغملی وای. د وطن لپاره باید له دغه قدرته تیر وای، خو غټ ملي خیانت یې وطن سره وکړ. او بل طرف ته بیا امریکا بهرنیو چارو وزیر د صلح د پلاوي په هکله داسې څرګندونې وکړې. پامپیو طالبانو سره د مرکچي پلاوي د تشکیل په اړه هم د اشرف غني او عبدالله ستاینه هم کړې ده او دغه راز د طالب بندیانو خوشي کولو ته د کابل حکومت آمادګي هم ښه او سولې ته رسونکی ګام بللی دی. پامپیو داسې مهال په اشرف غني د ګډ حکومت د جوړېدو ټینګار کوي چې څو ورځې وړاندې کابل ته د پامپیو له سفر وروسته امریکا کابل حکومت سره د سیاسي بحران لپاره د حل لار د نه پیدا کولو له امله د 1 میلیارډ مرستې ځنډولو اعلان وکړ. قدرمنو لیدونکو نظرونه مو راسره حتمن شریک کړئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتمن لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.